اخر ټلیفون ما کاټ کړي ده نه دی کاټ کړي یعنې ټلیفون ما ځینې کاټ کړي ده نه دی کاټ کړي او دوی د چا سره تر 10 دقیقې تر اوسه دوی چا سره خبره تر 10 دقیقې بالابود نه ده کړې ټرمپ وزیر خارجه د امریکې چې راځي یا قطر ته موږ سره ویني هغه په داسې اندازه را سره ویني چې دوی ناست چې موږ ورځو ځای ته راته ولاړېږي دا زما حیثیت نه دی نه زما دغه دی دا د دغه قربانیو د دغه ترڅنګونو نتیجه ده نو تاسې پام کوئ د ځان سره سوچ کوئ چې دغه قرباني په یو بل ذهن و فکر درڅخه دغه نه شي پر بله لاره لاړه نه شي انشاءالله په کوم مذاکراتو یا په کوم څه چې موږ اخته یو هغه اطمینان درکوو ستاسې دغه تکلیف و دغه خوارۍ چې تېرې شوي دي دا به بس لاړې نه شي په دې باندې معامله نه شي کېدلی د الله سره راځي که کلي که جزي خبره موږ هلته کوو د مشرتابه سره یې شریکوو دلته راځي دا خبره د مشرتابه د علماو د شورا چې کوم مشران ملګري دي د هغو سره شریکېږي بیا هغه خبره دوباره موږ ته رارسېږي نو بیا دوباره موږ په هغه عمل کوو داسې نه ده پورته شوې چې موږ یا کلي یا جزي خبره خپل سره هلته پرېکړه کړي دلته مو دې د مشرتابه سره نه وي شریک کړې دا تاسو ته یو اطمینان درکوو چې څونه الله پاک موږ ته عقل و فکر راکړي دي موږ به د خپل د شهداو د خپلو مریضانو د خپلو عوامو د خپل ملت انشاءالله دغه ارمانونه د ځانه سره وساتو الله پاک چې دغه خوارۍ او تکالیف موږ تاسې نه بس کوي الله پاک چې موږ تاسې په ملک یو داسې نظام راولي چې ټول مسلمانانو ته د خپل ملک قابل قبول دي او هغه څه چې پر موږ تاسې تېر شوي دي هغه پشتې نغښتي د هغو یو دغه موږ ووینو نو محترمو تاسو بعضې ولاړ یاست هلته نور بعضې ملګري هم انتظار دي د څه ملګري چې وویل بیا هم زه ستاسو سره خبره لرم نو ما سمه ده زه انشاءالله درته راکښته کېږم خبره در سره کوم اوس که دا کوم ملګرو زما سره روغبړ نه یې کړي زه دا هم ولاړ یم بس که راغلور دې کښېني یو یو دې راولاړېږي روغبړ ورسره کومه چاس ونه ورکېږي زه به یوه خبره وکړم وبلا لا کښېنئ یو دعا به وکړو دعا چې مو وکړله عبارت د قرار یو ملګري راولاړېږي او که دا نه چې تر مونږ تر دعا دعا تاسو خپله وکړئ. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنصار والمهاجرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا الطلبة المجاهدين في أفغانستان.